شولې دپاره بالخصوص زمانې امام ظهور باندې تعجیل دپاره بلنده ورسره صلوات واستوئ. عزاداران حسین د بادشاه سید حسن سید بادشاه میر سید اباجان سید بادشاه داسې دوستان د سیدانو واده دپاره سیدانو خوشحالۍ دپاره خدای تاسې د خپلې خدای نصیب کړي. یقینا نن ورځې به د بادشاه میر انوار سید بادشاه سید اباجان سید روح تاسو نه خوشحال وي چې د هغوی یو المسیح واده دی. تاسې د هغوی یو المسیح واده ته راغلي وي خو سترګې وغړوئ موږ تاسې د سیدانو واده ټولې خوشحالۍ پرېښللې هر قسم د خوشحالي مو پرېښلله واده دی که نه خوشحالۍ مو کا دی ټولې خوشحالۍ مو پرېښللې راغللو سرتورې پرې خمنډې په ځمکې باندې کېناستل. څه دپاره هغه یاد منو کولې دپاره چې کربلا کې د عاشورا ورځې باندې ډېر مختصر حسین وکړم. خو زه به تاسو ته سوال وکړم د لږ څه دپاره لږ دین دپاره تاسې خپل سوچ خپل فکر منازل له کربلا ته یوسئ. که کله خپل سوچ خپل فکر منازل مو کربلا ته یوړلو تصور مو کربلا ته یوړلو نو یقینا کمرلیحون علیه رحمت یې که نه بې اختیاره مو په مخ موخې بهیږي چې سر نه کوم د فکر په ګریوان کې عزادارانو د متام ضرورت نشته دی د نوحو د مصایبو ضرورت نشته دی. لږې سترګې وګړوئ پلنګونه جوړ شوي دي فني ورباندې ایښي دي. ارمان د حسین د کربلا کې خو دا پلنګونه نه وو کربلا کې خو دا فني نه وو لکه نندراو کې عزاداران حسین هغه واده یو دپاره جمع شوي چې لسم مازدیګر باندې حسین کله خور نه رخصتېږي بیمار مولا نه کله رخصتېږي څو وصیتونه یې موږ تاسو ته پرېښلي دي. اول خو دغه څه بیمار مولا ته ما بیماره زویه کله مدینې ته ورسېږي تا ته به شیان مخته راوځي هغوی باندې د ما سلام وکړه بیا د ما څه وصیتونه ورته ورسوه. اول دغه ورته وایه چې هر کله سړي اوبه وچکوي بیا د حسین تنده ونیېدوئ کله سړي اوبه وچکوي بیا د وړې بلبلې تنده ورباندې یېدوئ. خو شیانو ته بل پیغام د سره دا وکړه چې شیانو کله مو کور کې زمن ودېږي کله مو ژړې ودېږي بیا لږ د ایمو خیلمان زوی علي اکبر ورباندې یېدوئ بیا لږ شهزاده قسیم جان ورباندې یېدوئ. عزادارانو د کربلا واده څرنګه وو تاسې سترګې وړئ کربلا د واده ځای نه وو کربلا کې اندوره واده شوی دی کربلایان مجلس کې ناست وي تاسې د قسیم جان بېله خیمه لیدلې وي کربلا کې قسیم لپاره بېله خیمه له څو ورځې باندې جوړه شوله اندوره واده کربلا کې شوی دی چې حسین د بېبي لاس راخصه دی قسیم جان لاس کې ایښی دی. نوره د کربلا څرنګې واده تاسې له خپله تصور وکړئ هغه به څرنګې ودي چې یوه په نم ته د وړو وړو سیدانو علاتاش علاتاش سرې بل طرف ته د حسین وړې بلبلې وشکې مشره خاصلې خیمې په خیمې بېبي ساولې کله د عباس خیمې ته ودرېږي کله د علي اکبر خیمې ته ودرېږي هغه کوي که کاباس وړکې عزادارانو زه به څه درته وایم د کربلا واده لږې د کاملانو عارفانو خولې نه واورئ د دنیا عام خلکو خولې نه مه اورئ کمبرعلیحان علیه رحماوي لکه شاه قسیم کربلا کې ودولو پورې څه داسې واده و بې دستوره عزادارانو هغه څرنګې واده هغه واده کې ژړاوانې وي کله یې قسیم جان خیمې ته روان کړه حسین په ژړا باندې و قاسم جوړېدلو علي اکبر ته ژاړي بیبیانې په ژړا باندې وي د سرو لاسو بیبي پسې راسه وړه بلبله ورسې وړه بیبي ته ژاړي وړه بیبي په ژړا باندې عزادارانو ډېره ښکلې روغه شاه سره بادشاه صاحب بادشاه پېښ کړي دی هغه بادشاه د څه دی لسم سیټ مازدیګر باندې ورمنه کله زوی حسین سره راغلي دی بیبي د قاسم واده ارمان کړی دی سید بادشاه صاحب بادشاهي دی که نه بیبي څنګه ارمان کړی دی د بادشاه سره بادشاه سره خولې وینا دی واورئ لکه مینې سره واورئ هغه بادشاه د څه وایي چې راغلي وایي واده د قاسم جان وایي په ورځې یې عباس جان و اکبر جان وایي واورئ لکه مینې سره واورئ هغه بادشاه د څه وایي چې راغلي وایي واده د قاسم جان وایي په ورځې یې عباس جان و اکبر جان وایي شهزاده علي اصغر سکینه بیبي پوهېږي وایي هغه یې خدایه د
What?